عالم به ال جوړیږي چې د اول نه تربیت د علماو په طریقه باندې وکړي. ابوالکلام آزاد صاحب ته دا واقعي مرته مخکې ویلې وه. ابوالکلام آزاد صاحب ته یوه خبره رالاله، فتوا غوندې وه. علما کرام خو ډاکټران نه دي، خو البته به شرعي مسلې درته حل کوي. یو دوه هندوانو او ډېر زیات ښایسته و، دواړه تک سپین و. نو د دواړو یو زوی وشو، چې کله زوی وشو نو زوی تک تور، انتهایی تک تور، توروالي د لاسه پړقېدلو. نو ډېرو علماو ته دې خبره وړاندې کړه چې دا څه عجیبه کار دی، موږ دواړه ډېر زیات ښایسته وو، په ټول هند کې ما و ښځه ښایسته یو، چمک و د سپینوالي د لاسه، او زوی مو تک تور دی، د توروالي د لاسه پړق وی چې دا ولي. نو بس علما ورته ویل چې بس دا د الله کار دی، نو یخرج الحي من المیت و یخرج المیت من الحي. الله پاک د ژوندي نه مړی راوباسي او د مړي نه ژوندی راوباسي. دا خو د الله پاک کار دی، تور نه سپین پیدا کوي، سپین نه تور پیدا کوي. ابوالکلام آزاد صاحب ته چې کله خبر راورسېدله، ابوالکلام آزاد صاحب د دې هندوي نه تپوس وکړو، وایي تا چې کله بت پرستانو دا دواړه، وایي تا چې کله دغه ماشوم په ګېډه شو، دغه ماشوم چې کله ستا په ګېډه او ستا چې کله حمل و، تا خو یو تور سیس ته نه و کتلي. دا ورته وایي بلکل، زه به چې سحر راپاڅېدم زموږ یو تک تور بوت او دې ته ما ډېر په توجه سره کتل، ځکه دا خو د هغوی خدای و، نو ما به ډېر په توجه سره ورته کتل. وایي بس چې تا کله هغې ته د حمل په دوران کې په توجه سره کتلی دي، ځکه ستا د ماشوم چې کوم دی د هغه توروالی د لاسه رنګ یې ترې اخیستی دی او رنګ پرې دا چړاو شوی دی. نو سوچ وکئ، سوچ وکئ، زمونږ او ستاسو زنانه د دې بچی په ګېډه باندې او دا وي سی آر ته ګوري، د انډیا فلمونه ګوري، رنګ به ترې نه چړاویږي، دا ډرامې ګوري، رنګ به ترې نه چړاویږي، خامخا به ترې نه رنګ چړاویږي. پکار دی په دغه وخت کې سړی تلاوت وکړي، سړی د الله کلام ووایي. ستا فکر وړی له دنیا څخه پردی ګرځما.